وقف البهاء لحسنه. د مومن ایمان د ازمایښت په وخت کې ښکاره کیږي. زیاتې دعاګانې کوي خو د قبلېدو هیڅ اثر نه ویني، مګر امید او هیله نه بدلیږي اگر که د مایوسۍ اسباب یې مخ په زیاتېدو وي، ځکه دی په دې پوهیږي چې الله سبحانه وتعالی په حق او مصلحت تر ده او تر هر چا ښه پوهیږي. یا دی په دې پوهیږي چې الله سبحانه وتعالی د ده د صبر او ایمان امتحان اخلي، ځکه د صابر او مؤمن لقب یوازې هغه چاته ورکول کیږي چې د زړه له کومې تسلیم سي. یا دی دا وایي چې شاید الله تعالی جل جلاله له ده څخه د دعاګانو او پناه وروړلو کې زیادت غواړي، مګر څوک چې د دعا قبلېدو ته تلواري کوي او که دعا یې ژر قبوله نسی نو په شکایتونو سرسي، همدغه خلک په ایمان کې ضعیف دي. دوی دا ګمان کوي چې په الله تعالی د دعا قبلېدل حق دي، او لکه دوی چې د خپل عمل اجرت غواړي. آیا د یعقوب علیه السلام کیسه مو نه ده اورېدلې؟ کلونه کلونه په ازمایښت کې پاته سو، خو په امیدونو کې بدلون نه راغی. کله چې د یوسف علیه السلام پر ورکه برسیره بنیامین هم ورک سو، نو ده وویل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. ژباړه: دا څه لیرې نه ده چې الله جل جلاله هغوی ټول زما سره یو ځای کړي. هغه په هر څه پوهیږي او د هغه ټول کارونه پر حکمت ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل. قالوا یا نبی الله کیف یستعجل؟ قال یقول دعوت ربی فلم یستجب لی. رواه احمد. ژباړه: بنده تر هغو په خیر کې وي تر څو چې تلوار نه وي کړی. صحابه کرامو وپوښتله بنده څنګه تلوار کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بنده داسې وایي دعاګانې مې وکړې خو الله سبحانه وتعالی قبول یې نه کړې. ای مؤمنه، ګوره چې د ازمایښت دوران اوږد ونه ګڼې او د دعاګانو د ډیروالي څخه د ستړیا احساس ونه کړې، ځکه ته په ازمایښت کې راغلی یې. دعا او صبر درته په عبادت کې حساب دی. د الله تعالی جل جلاله له رحمت څخه مه ناامیده کیږه اگر که مصیبتونه دې ډیر اوږده سي.